أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مشاهد خبر شروع مبارده خاصه اخلاقو کې رسول الله فرمای چې درس او شپېته خوونه دي چې کله سه حصہ بچای کې موجوده شي د خلک وزمن الله جنت لګوي او موږ تاسو باندې ډیر مشفق او زیات مشفق هغه د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې د څه طریقې موږ له خودلې دا چې وایي چې موږ د دنیا او د قبر او د آخرت د ټولو کامیابی دا چې قران او سنت لا ترغیب او د الله رسول سره رابطه ابو بکر دا خبره کړې و رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله د دې خوینه بچي سما کې موجوده کې بنئ حدیث کې راځي د الله نبی جواب ورکړي چې او تا کې دا ټولي موجود دي دلیل به دی باندې چې د مسلمانانو دریم مشر په دنیا کې د جنت زیره چې ورکړي شوی دی او د رسول الله څخه اولنې خلیفہ سیدنا ابو بکر دغه ورسره عمر بن الخطاب عثمان علی و غیره دي ټول کې دانه کې موجود دي ځکه زمونږ الله دې نبی رښتې ورکړي وو څه پاره کې ویل شو د ترغیب بنت بیان به یو بل خبره کې غدا چې کله یو سړي تاسو سره احسان وکړي نو ته هغه بدله الله ورخلاص کا رسول الله فرمایي یو سړي تعالی هدیه راوړه تحفه درکړه نو کوشش دا وکړه چې دغه نړۍ اعلی او قیمتي تحفه ورګي او کاغنی دغه مثل کمیسل مینه شو ورکو ناس تشکریه وکړه چې لکه دې صاحب دا مونږ لراوړې دا والله دې اجر ورکی په نفس دې ذکر باندې داغه دا بدلو د حق ول پورش ځکه دین د اسلام د عدل دین د انصاف دین د انصاف او عدل لا دې شي اق انسان سره دا بدلو ور پوره کی نو بده کې بر سلف صالحینو باج واقعات موږ تاسو بیان کو په دې طریقه باندې رسول الله د بعض احادیثونه چې کله یو سړی د چا سره احسان وکي او غل صحابه او غیره ورولې به دل کوم عمل پکار دی چې دغه سره وش کومه طریقه قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو خپل به دې عمل سره دې انسان ترغیب او شوق راځي د هشام بن عروه نقل هغه خپل پلان نقل کوي هغه د عائشه بینه د رسول الله بیبیوه او د امت مسلمه مور زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره زیات مینه و عمرو بن العاص فرمایي چې ورسمه د الله د نبی نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تعالی په دې ټول انسانانو کې څوک ډیر محترم دی وی عائشه وی به څوک وی پلاری وی به څوک عمر وی به څوک ابو عثمان علی وی اخري څه چپ ماده شو چې اسنه زبر ګټي روسه پاتې نشم نو دغه عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی شو هغه به هدیه قبل ولا ويثيب عليها او به په غیمانه بدلم ورکوله څه مطلب یو په هغه درې سو شپې ته خوینه کې دا خوې دی چې سره تعالی هدیه درکې هغه قبول کا او کله چې دی واخست او قبول دکړه نو به بهترین عوض اغله ورکای که بهترین نه نو به خیر احکتا او کدی وسم له به نفس په خپل باندې تذکره وکا لیکن دا هدیه قبل اوله درس مجمل د تشریح دا چې رسول الله له بعض خلکو کفارونه هدیه قبول کړي دا او بعض خلکو نه نجاشی پاچانه قبول کړه سليمان علیه السلام دی وبل جن قبول نه کړه غیرت کړه دغه تطبیق دار تقریبا یو اتلس احادیث د رسول الله په دې موضوع کې شته چې کله یو سړی کافر دی او حربي دی د مسلمانانو سره په جګړه کې او ډګر کې واقع دی د دې انسان هدیه قبل ول به اسلام موږ له دا وایي چې دا بنا اخلي دا ناروا ده ځکه هدیه قبل ول دا د محبت علامه ده او د انسانانو سره د اسلام د خوانه موږ له دا ځین سازیره کولای کیږي چې مقابله وکړ ده جګړه او دښمنی او عناد لیکن که چیرته سره کافر دی او حربي نه دی لکه په تور مثال د سکان اندوان و غیره او د تر شی هدیه درکې حلال اسلام به موږ له دا وجه قبول کا نو حدیث کې راځي رسول الله به هدیه قبول کړو به په هغه باندې بدلا ورکول نو کله چې انسان هدیه واخلي او دې په مقابل کې به ایسا غبر انسان لا ایواز او بدلا ورکړي چې انسان مزمن الله جنت ته بوزي ځکه جنت خپل شرایط او اصول لري ربيعه بنت معوذ نقل له یو ورځ زده معوذ ولې ګلم رسول الله
چې یو لوی اسمان سره په کې څه لندې کچوري او د پاسور باندې تراوا بادرنګ د الله نبی چې هغه باندې تریو بادرنګ سره ډېر مینه و وکړه چې دغه خوراوره نه منو دغه خوا کې یو شی او چې هغه بحرین نه چورته وړه وې د خپل د ما چورته کوم هدیه ورکړه فملأ رسول الله د خپل لسره ډک من هغه غینا او به مال راکړه صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې عمل کې موږ له داسې انسان یو کړ چې ګوره دغه زنانه د وې دی د رسول الله خواله څه کجوري راوړي دی او په هغه باندې څه تری دی بادرنګ دی د الله نبی دا زنانو دا مشوم هم سره ونه لګل بلکې هغه چې د بحرین نه کوم میوه او غیره شهر هغه ونه اغه نه لاس ډکه او دلې په دې لوکي کې خود جنازان سره وېسه څه مطلب ستاسو د خوا کې یو غونډې دی او هغه وړه مشوم راولېګل ستاسو خواله څه ترکاری راولېګل څه میوه راولېګل نو ته کوشش دا وکړه چې دغه نه دا قبول کی او به دغه په کاسه کې یا په لوکي کې د چو شی ستاسو خوانه ورکړي چې عیسی غورمانه خوشاله شي د تعلیم د رسول الله دی دلیل به باندې چې دین د اسلام هغه د ورکړي دین د اسلام بدانی چې لګرا کا انبیاء علیهم السلام چې هغه د ورکړي والا و یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله ای خلکو دا خبر وکي چې نشته حقدار د بندګي واخلې د توحید دا ځان سره روان کړي یو بل روایت کې راځي موسی ابن رباح فرمایي سمعت مورد لدي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرمایي چې ان الحدي رزق دا حديد الله د خوانه رزق دی فمن اهدي له شيء وشاله شی په هدیه کې راوړل شو هغه قبول کی او غره دی دغه نه به ورکی رد کوي ما ورسره برشه اگر کوم امرونه شی ولې نه دا د الله سبحانه تعالی رزق دې درکړی شوی ابو داود کې دا حدیث موجود دی رسول الله فرمایي چې یو مال تعالی چادر کې او تا د استرګ وراړول نه وي هغه ته والا یو سړی دی داغه په جیب کې به تور مثال مال د اوتار خپل استرګ الته بندي کړی نه دي چې دا به وسنګ راخلم د خپل جیب کې بهش استعمالګر دی مؤمن او تر ویل چې زما خو نه د عمل قبول کو هغه حلال مالو نو رسول الله فرمایي چې ته داتې واخلا وجدا چې دا خپل سترګې دلته باندې کړي نه وي او هغه تاسو سره بده باندې مینه محبت زیاتې رسول الله فرمایي دا د الله رزق دی اخلي وي خو به ته غره ورکا او بل حدیث کې راځي سعید ابو معشر فرمایي چې ما د سعید نو ورېدلې دی هغه روایت پیش کړي ابو هريره صاحب رسول الله فرمایي چې تاسو هدیه ورکړئ فإن الهدیه تدا هدیه شلا ودا انسان د سینې هغه کینه او جوش ختمي ولا تحقرن او معمولی نه غني یو غونډې لجارت هده بلې غونډې د پاره و ان کان اگر ک د دې ګډه د خو د هغه اډوګو بده منس کې چې کوم دغه د خو په اخر کې دا کوم اډو کې دغه منس کې چې معمولی غو نه غوکول نه دی چې تعالی راولې ګرځنده دا به عقل ورکړي بینا چې موږ دین نه څه ضرورت دی چې دا یو پټه خو خرج ما خو راولې غلا او درشه معمولی یو مړه دراولې غلا دوه درې کجوري دراولې غلا یو 100 روپۍ مان راکړي دې څه ضرورت دی کراکې به خډر راکنه رسول الله فرمایي دا حدیث والا قانون درې کتا سره د چا کینی او غل دي هدیه ورولې غل هغه کینه د سره ختمي کی دغه خبره به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کړی دا نو بد دغه نه مزمن الله تعالی په دې عمل باندې جنت درکې د جنت د داخله دوی بهترین عمل یو بل حدیث کې راځي مکحول فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي تهادو یو بل هدیه ولېږي فإن الهدي دا هدیه شرا تو صاحب معنا ختمي د زړه کینه او غصه یو سړی دی او تاسو سره ډیره سخت ورانه ده کینه کې راغلي د اراده د مقابله لري د الله نبی فرمایي ک علاج ده چې څه هدیه ورولېګا هغه ستاسو وس مطابق په دې هدیه لګلو به ایسه هغه کینه په دوستۍ باندې بدل شي د څومره مشفق نبی دی او تاسو دې وګورئ چې د دین د اسلام څومره د مینه محبت دین دی دا خبره دي خلکو غلطه نه چې دا ګورړي د نفرت دین دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بشروا خلق الذين ورکه او نفرت کې مرا ولي لیکن دین د اسلام غیرتی دین دی د بل چا تعرض په ځان باندې منی نه ایسته دشمنان دا و چې دا خو نفرت دین دی دا خو به غیرتی دین دی او د کې شرط سره مینه موجوده نه ده
او د قران په مقابل کې بل کتابونه ځان له جوړ کې غیله بینون کې کتابونه محبت خلک د اسلام نزد کوي بشریت او د انسانیت حقوق هغه خلک د اسلام نزد کوي او به د ټول انسانانو کې بهترین لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټول دنیا له اخلاق خودلې دي تربیت خودلې دي په دې طریقه باندې حدیث کې راځي علی سے فرمایي به تحاد تاسو بل هدیه ورکه تحابن مين بم دیو بل سره پیدا شي او به ویلې جګړې مکوې په تفاقو کې نه دیو بل سره به سکینی به پیدا کوي معمولی خبره باندې ورانه جوړوله عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله فرمایي په ورځ قیامت د الله په نسبت باندې بدترین انسان هغه چې په معمولی خبرو باندې چینګيږي همیشه موږ تاسو پښتنو په اصطلاح باندې بې دی بې چمداګوته وروړي بسندې کې 12 بجې هیڅ ځان خپک د الله نبی فرمایي په دې باندې کینی پیدا کی په دې باندې چې ته بې کېږي بلکې هدیه والا او هدیه خلکو راولېګا هیڅ صبر جانب مقابله سره مینه پیدا شي یو بل حدیث کې امر راځي عائشہ بین نقل له رسول الله فرمایي چې تحاد تاسو هدیه یو بل لور کې نشته مینه هم پیدا شي او بل سره دل ویل شي اخلاق د جنت داخله دوه مسله ام سلمہ چې رسول الله بیبیرا هغه فرمایي و انی ذشم هدیه ورکوم علی صلاه بدری طریقو باندې یو هدیه بدله ده موږ دا خو نه غواړو چې وسره په موږ باندې بهتر شي کله چې چاله هدیه ورکړو شنو کوشش دا وکړه چې دغه نه بهتر ورکا ځکه دا بدله ده وهدیه او بدله هدیه ده اريد بها وجه الله چې باغی باندې رب العالمین دا مختلف کړي شي د الله لپاره ورکړه نه پاګه کې چرته بدله قبول کیږي او نه به مننه او نه تشکر عائشہ رضی الله عنها کې دا عادت وو وې دې بچ کله چاله هدیه ورولې غل به ته طلب هم نه کو چې موږ له دعا وغواړو لکه اوس موږ اوس اکثر ملګری دا وایي چې لکه دغه شی ځان سره والا دعا کوو صایبه عائشہ رضی الله عنها غیبه دام نه کو اسنه چې د الله مال په وس کې ونه ګرځي او هدیه د څه هدیه ده چې زه په غیبه بچ کول اراده کوم وېزه دا خو کنه غړم چې ما بارک ویلې شي مګر دا خبره چې خیره یره دا پلانې سره خډیر بخیل لی من حدیث له ورلې کو دم نه لګی نه حتی تر دې پوری بکر ابن عبد الله فرمایي سمعتو ما اريد دې واحد من منبهنا وترك المكافات من التثويف چې کله یو سړی تعالی هدیه راولېږي او تا ورته هدیه ورنکړه اگر کده ذکر ولې نه وي تا ګوره نقصان وکي هغه سره څومره مینه محبت کار کوي او دا هغه سره په مقابله کې واقع شو کې هیڅ شی نشي ورکولې یو تذکرہ خو وکا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ودغه کلمه استعمال کې جزاکم الله په دې کلمه باندې تا دا ټول بدله ور پورا کړه څومره احسان چې سره کړی لري د عمر نقل دی هغه عائشہ رضی الله عنها نقل کوي هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ومن هغه څوک چې هغه هدیه یا نیکی ورکړې شو بدله دی ورکی ومن لم يستطيع سو شي دي بدله طاقت نه لري به دغه تذکره وکي فمن ذكره فقد شکره چا چې د تذکره وکړه دغه شکر وېسو او چا چې ځان مور کې په هغه صبر شي اصل کړي نو د دې لکه د ظلم او د دروغ جامې شي دا واغوندي څه مطلب ته یو عمل کړي دی خلکو له دا و چې لکه زده شي عمل کوون کې د شي هدي خلکو له ورکوم او دا کوم دا د شي لکه د دروغ جامې چې سړي اغوستي او خلکو له وجه داس مخبل ده دلیل به دې باندې چې کوم کار دې کړي هغه راوړل دکېګا دا د يهودو صفت دي چې وکړ نه کړي هغه خلکو نه طلب کوي چې تاسو زما تشکر او مننه وملئ دا به قطاده نقل لې وې د نجاشي پاشه وفد راغی د رسول الله خواله قام د الله نبی او چې شو د ملګری په خپل خدمت کو ګوره امیر المؤمنین دی امیر المسلمین دی امیر الانبیاء دی امیر المتقین دی په ټول انسانانو کې بهترین انسان زموږ رسول محمد صلی الله علیه وسلم د نجاشي پاشه ملمانه راغلی دی وفد او د په خپل خدمت له ولاړ دی ودریدو صاحب خو پرېدا وی فقلنا من ورته ویلې یا رسول الله طریق خلق له بدل ورکي ستا ملګری موږ موجود د خدمت باید موږ وکړو نو قال ذا الله نبی ویلې انهم كانوا لاصحابنا مکرمین ودا چې اوس ما د ملګرو ډېر عزت کوونکي و چې کله ما جعفر صاحب دی ورولېګل حبش ولا دین جاشي پاچا دغه ډېر خدمتونه کړي زب څنګه د خدمت کوم چې سره زمره ملګرو خدمت کوي څه مطلب
ستا ملګری په یوځای کې او سخر دغه اکرام کوي او اعزاز کوي چې کله دغه ملګری ستا خواله لږه خدمت به کوي چې په خپل به دغه خدمت لا ودرېږي وجدار چې دغه بدله را د سفینه نقل له دا شما د رسول الله نور دي هغه ویلې تهادو هدیه ورکه ودا چې دا محبت دشند کوي او دا کینی د منځوړي انس بن مالک هم دغه خبره کړې ده چې رسول الله فرمایي هدیه یوبل ورکه فإن الهدیه دا هدیه ورکوله لګیو کوزیته ودا د انسان د زړه کې نه ختمي او دغه شمینه پیدا کوي یو معمولغه نشه دی ولني خو لیکن دا ته والا حدیث کې رئیس الله نبی له شی پیش کړو ایسه به واقصو به بچګل سره د غیزن لاړو خپل به دغه نو به بل چلی صحابه کې د مجاهد نقل دغه شریح د انسانو دا شریح د علی سي ملګری دی ابو المقدام الكوفي اکثر غزوات کې د برخه خاصه ثقه تابعی دی سجستان کې دا وفات د عبید الله ابن بکر سره تقریبا سنه 88 کې ودا شریح د انسانو اذا اهديت له هديه چې چا بدل هدیه را ولېګل الله مې يرضى الطبقه وی اغلو کې به نو واپس کول دو الا وعليه شيء مگر پاګه باندې به پاسه د خانه خامخې شي کې خود کېدو چې لکه څنګه دي ګوندونو موږ دا شعر کړی څنګه موږ شي خالي ولېګو درو شریح عمل زموږ سره سلف دي ابو علي البيروتي فرمایي یو ورځ ابراهيم ابن ادهم له هدیه وړاندې کړې شو هغه سره هیڅ شیم نو څورته هدیه پیش کړې شو به هدیه والا یلو کی وجه شاخ وکړه چې ور سره نو اخر د خپل چپنه وا وې دې هم سراويست او فجعله في التبقي ويس بدلوه کی خدا وبعث به اليه او وی چې دا هدیه چا مال را لې دا مقصد دا برته ورکا خپل چپنه ور کړې قیمتي یو خدای قیمتي چپنه او بل خو معمولی غو نشي چې هغه د په دلو کې ګرالې ګلې کې چې هغه ترکاری دا یا هغه میوه ده پاغه باندې په دې چپن باندې په منونو دغه هدايا او دغه شیونه بکیږي خو لیکن د عوض ور خلاصو چې خیر دا ورکه شو چې د اصله خالص لړ نشي بلکې دا ورکول پکار دی د دې وجنه د عبدالرحمن بن عبد الله نه نقل له وید اقبل سعید بن العاص یومن دې خبر لک توجه کوي څومره د اسلام د مینه محبت دین دی وی سعید بن العاص ورځ روانو جمعه لا اکی واز روانو په لار باندې فقام الیه رجل من قریش د قریش ملګری وسره په لار کې روان شو فمشى عن يمينه دي کی طرف له روانو فلما بلغ شكل د دوړ ورشه د سعید سم کورلا نو التفت الیه سعید ورته مخره واړو فقال ویل چې ما حاجتك صاحب څه حاجت دي زیدی جمعه نه کول لار روانه مته ما پرې کی طرف باندې روان وسماسته څه حاجت دي څه کار دي نو قال وی دې سړي ورته وی لا حاجت لي زما تاسو هیڅ حاجت نشته ما ته ولې دي چې جمعه ته واځ را روان نو استاد اکرام او د اعزاز لپاره زما سره روان شم چې زما د ملګری ولي واجزي پرې زه ته بدله پورا کما فقال سعيد وسعيد خپل غلامان له ویلي ما زلنا عندك زمونږ د پاره تاسو سره بده کې چې تیار پروت دی قال غورته 30000 تقریبا 10000 روپۍ دي 10000 روپۍ نو قال دې خپل غلام له ویلي ادفعها الیه وداس ما دې ملګری لورکا دسمه اکرام کړي چې زمونږ د جمعات نظم د کور سره زما د اکرام د پاره راغلي دي زر دې بدله ورکوم د 10000 روپۍ در په دې جيب کې نه جنسه اکرام شي هڅه کې رسول سره دې مینه محبت لګوري منګو تاسو ګل چې خو لرو چې په یوځای کې څنګه دوم کسره مخامخ شو هیڅ غلم راخی چې لکه دا ول راغی دا بوزمنه سونه ډوړې دلته خوري او حالانکه هغه خپل قسمت بشر راغلی دی له ویلې چې د اهل سنت والجماعت مشران او دی له ویلې چې د اهل سنت والجماعت والا ابراهيم ابن محمد ابن عبد العزيز هغه فرمای وی خرجت لابي وی ما دې پلار لا راويسته ورځ هغه جایزه نو مال امر وکړي چې دا د خاص خلکو لور کو اهل بیت ولا وی سما دا کار وکړي به ویل چې لکه څوک پاتې شو چې زمونږ دماغونه پاتې شي لکه په تور مثال مشر د کشر لوی چې زمونږ پر خپلوانو کې څومره ملګری دا ټول دعوت کوي به په یو ملګری باندې आवाज وکړي چې لکه پلانیا ته سوچو که څوک پاتې نه زمونږ پر ملګرو کې قلت ما ورته الله نه قال ویلي او بالکل سیدا ته خو وای چې نه
بلکې یو سړی چې هغه زو ورځ ما سره مخامخ شو په لار کې کومه باندې یو کړ دې سلام ویلې دی نو چې کوم وخت کې هغه سلام پتا باندې ویلې دی وی په ما باندې ویلې دی دا خبره تا مال کړې ده او هو هغه د پاره ما لس اشرف ورولېګا ګور صرف د خپلوان له د خپل زکات یا د قشه هدايا و غیره لګل دی بچی له ویل چې لکه څوک پاتې نه پاتې نسبت پرې ملګرو کې یو کس پاتې هغه څوک وی ورسته ویل ز په لار باندې روانه مزمه یو سړیو په دلاره تیرېدو په ما باندې سلام او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او هو د ما سره ډېر لوی احسان کړی دی ته د لس دنانی راواله او اغله ورکا دله ویل چې د سلام بدلا دله ویل چې د جنت داخله دوه پر اسباب د جنت د څه شي نه چې موږ لا اله الا الله ولو بخیر جنت لبوزو دین د اسلام دغه خوینه زمنګ نه غواړي رسول الله دا موږ له بغوته کړی دي کدا خوینه د شمینه محبت د مؤمنانو په مابین کې تاسو سره موجوده شو تاسو ګور د جنت والے یو کدا خوینه درکې موجود نه کار ګوره به خرابيږي سړی به بل طرف روانيږي د محمد بن سمنه نقل له وی ابو عینه ابن محلب ورز وروته یو مروان بن حکم ور بس روان شو هغه مخ روان دي وی په دې وخت کې د سره کوزه وبوي فلما فرغا وی چې کله هغه فارغ شو خپل او دسنا وی کاته چې ګوري یو سړی د خواله ولاړ دی نو قال ورته چې ما حاجت وسکار دي چې ما خواله تني ولاړ دی قال دا فرمای جئتک بکوز من ماء ما طالب وکوز اوبر او زه پوینم چې تاسو سره لوټه ده تا چې کله به تور مثال ضرورت پر کول د پاره بار لاړی او دلته یو د سودي زیر پر راتلی وبنوي نو ما په ځړ کې دا ول چې دا صاحب را روان دي دغه نه مخره دا لوټه ورته ډاکا خو چې کله د خواله رالم ته په خپل د کور نه لوټه راخستې و بل می اس غرض نو قال غورته سبحان الله پاک دی الله رب عزت هر قسمه نقصان ده دا تاسو مرزما اکرام وکي فامر له ب300 جریب و 300 جریب اسمکا دی ورته ولي کله چې ناس مار خوانه تعالی هدیه شو 300 جریب اسمکا عمر رضی الله په خبره کې اسمکا الله هغه ټوله هدیه کړه صدقه کړه نبی کریم علیه السلام د عائشہ رضی الله عنها خواله راغی ورته چې هغه ګډه لارو شي صفات ده وی ویل یا رسول الله ټوله خدمت یو لاس پاتې دی وی ټول موږ لا پاتې بلکې دا یو شی رام لا پاتې دي ځکه دا موږ خورو نبی کریم علیه السلام ضرورت پورا کول لتلو عبد الله بن عباس وړي کې بچو هغه لټره واخه سالته کې خدا وی چې کله بار وو د خلکو نه پوښتنه وکړي د کور ورانه چې دا کار چاو کې ابن عباس ډیر د خیر دعا وکړي یا الله وی دل په قران او سنت کې مهارت ورکا د دې وجنه ابن عباس به خلکو ترجمان القرآن د قران ترجمان نو نن درس کې من او تاسو بدري سو شپته خوونه کې دغه خو ویلې چې یو سړی زمنګ سره کومک وکي کاغه د مال وی کاغه د سلام وی کاغه د احسان وی کاغه د لار د ملګرتوب وی کاغه د عبادت رسول وی کاغه ارخ په ولی ولې نه نو موږ له پکار دا چې داغه په مقابل کې موږ داغه نه زیات ورکو یا داغه سره برابر ورکو کاغه نه نفس په خپل باندې یاد کوجی پلاني سړي ماستر احسان کړي الله دې ورته بدل ورکي نو په دې خو باندې الله رب العزت موږ تاسو جنت لري موږ داخلي او کدا خو نه شرط موږ کې موجود نشي ګوره به جنت داخلي ډېر ګران دي رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې خو نه راځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد